ماښام په خیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د سلواغې 22 او د فبرورۍ 11 د خبرونو سرټکي. کابل ته د امریکا چهارسنبالي دفاع وزیر ناڅاپي سفر. پیټریک شانن وایي مهمه ده چې کابل له طالبان سره خبرو کې شریک شي. شپږو هیوادونو ته د خلیلزاد د بل سفر پیلېدنه. افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان په ګډون شپږو اسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. به دغه مسایل چې دا کاري ډلې اوس پرې باندې کار کوي دوی ته به وړاندې کیږي او په دې اړه به فیصله او اخري هغه څه کېږي چې دواړو طرفونو ته قابل قبول. پر طالبانو د افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو زیاتوالی. د سولې خبرو له حد سره یوه وخت کې افغان او بهرنیو ځواکونو دواړو پر طالبانو بریدونو ته زور ورکړی. دلته زموږ ژمني عملیات په ډېر ښه شکل سره روان دي. په تیرو 3 هفتو کې په دې عملیاتو کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوړو زده کړو وزارت لخوا د لومړني روزنیز سافټویر جوړونه. ګټه یې دا ده چې د انټرنیټ پر مټ تحصیلي مرکزونو ته لاسرسی اسانېږي. او د امریکا پر وړاندې د ایران پر درېدو د ایران د ولسمشر ټینګار. حسن روحاني د ایران د انقلاب 40مې کالیزې په ورځ وویل تهران د واشنګټن پر وړاندې درېږي. ښه راغلی. په خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو. زه فواد اکبر.